أعوذ بال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. دې آیت مبارکه کې د آخرنی امت د نبی آخر الزمان د امت فضیلت بیان کړل شوی دی او دوی ته یو مرتبه ور کړل شوی ده او بیا د قبله د بدلولو یو بنیادی وجه بیان کړل شوی ده. او بیا چې کومه شبهه د صحابه په ذهن کې راتلله د قبله په بدلیدلو سره داغي جواب هم هغه ورکړل شوی دی. نو فرمای وکذالک او دارنګي جعلناکم ګرځولی مونږ تاسو امه وسطن امت میانرو اعتدال پسند امت منځنی امت ګرځولی مونږ تاسو لکه مخکې فرمایل چې ستاسو لپاره قبله اغا خانه کعبه ګرځولې کیږي. دغه خانه کعبه چې د چون کې دا د دنیا په وسط کې دا په منځ کې دا نو دا امت چون کې دا اعتدال پسند امت ته میانرو درمیانه امت لکه د یهودو دین چې دا بی انتها سخت دینو داو پاو کې به چې کله چا ګناه وکړه نو سحر به دا په دروازه باندې لیکلی شي چې پلانی دا ګناه کړې ده او کله به چې داغو یو ځای په بول برازو بیلمازه شو نو هغه ځای به انځو نه هغه به کټ کوو او دا شاید کپڑا بیلمازه چې هغه به کټ کولی کېدله نو داغوی د پاره احکامات سخت راغلو. د نصرانیان د پاره احکامات انتهایی اسانو او دا امت چې دی نو د دې د پاره دین چې دی دا په اعتدال باندې دی په دې کې نه سختی شته او نه پکې د یهود د نصرانیت په شانتي هغه نرمي شته دی. دا یو میانرو اعتدال پسند امت ته. نو فرمای چې دا د دې امت عظمت شان بیان کړی دی چې دا امت چې دا لوی عظمت والا امت ته ځکه چې دا اعتدال والا امت ته لتكونوا شهداء على الناس تاسو مونږه په اعتدال والا امت ځکه ګرځولې چې تاسو به د قیامت په ورځ په خلکو گواهی کوئ. فرمایي چې د قیامت په ورځ به دا ټول هغه انسانان دوی به انکار وکړي چې یاره مونږ ته خو چا د توحید او د شریعت او دعوت خو مونږ ته چا نه دی راکړی. نو پیغمبران چې دغه هر امت پر خپل پیغمبر د دعوت نه انکار وکړي بیا به الله تعالی دغه پیغمبران ته وایي چې ستاسو سره په دې باندې څه ګواه شته دی چې تاسو دوی ته
هغه دعوت رسولې دی، پیغام رسولې دی. دا خو د الله تعالی یو حکمت دی، دی امت ته هغه اعزاز ورکول دي. ورنه هلته کې د چا داسې مجال نه چلیږي. الله تعالی هر څه انسان ته هغه په ځای کې صفا کولی شي، لیکن د دوی سره د دنیا د عدالت په شانتي معامله وکړلی شي چې بای د دې لپاره خو ګواه پکار دی. نو پیغمبران ته وویلی شي چې ستاسو سره په دې باندې څه ګواه شته. نو پیغمبران به ووایي چې اخرنی امت چې دی دا زموږ دپاره ګواه دی. نو د دې امت نه به تپوس وکړلی شي چې دې پیغمبرانو خپل امت ته دعوت رسولی و؟ دوی به چې آو رسولی و، مونږ ګواهي ورکو چې هر پیغمبر خپل امت ته دعوت رسولی دی او د هغې حق ادا کړی دی. نو بیا به دغه امت اعتراض وکړي چې زموږ په وخت کې خو دوی نه وو. چې دوی نه وو نو د دوی د ګواهۍ هغه څه معنی شوله؟ ګواه دپاره خو ضروري دی چې په ټایم کې موجود وي. نو دوی به د په جواب کې وایي چې مونږ ته هغه دا خبر خپل پیغمبر را کړو او زمونږ په خپل مشاهده باندې، په خپل سترګو باندې او په غوږونو باندې دومره اعتماد نه و. که مونږ په خپل لیدلی وی نو پای به زموږ دومره یقین نه وي لکه څومره چې مونږ په خپل پیغمبر په خبره یقین دی. زموږ پیغمبر مونږ ته ویلي دي، دا زموږ دپاره د مشاهدې نه هم زیات اهم ده. او زموږ پیغمبر هغه د ځان نه دی ویلي، هغه ته الله تعالی ویلي دي. نو بیا به فرمایي چې دغه ګواهي د دې امت مسلمه به قبول کړلی شي او الله تعالی به شي آو دا خو واقعي ما دې پیغمبر ته ویلي دي، زه خو په ټایم کې ومه، دو نه وو، نو زه خو ومه، نو ما دغه خبره دې پیغمبر ته کړې ده او پیغمبر خپل امت ته کړې ده. نو فرمایي چې دا امت به ګواهي په ټولو خلکو باندې ويكون الرسول علیکم شهیدا، او وی به دا رسول اخرنی پیغمبر په دې خپل امت باندې ګواه. نو یو خو د نبی علیہ السلام زمانه وه، نو په خپل زمانه کې د صحابو حالات د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د وړاندې وو. او فرمایي چې د نبی علیہ السلام د وفات نه پس د امت اعمال چې دي دا په نبی علیہ السلام باندې پیش کولی کیږي هفتوار. نو د هغې پیش کولو د وجې نه به چې دا اعمال په نبی آخر زمان باندې هفتوار پیش کولی کیږي د امت اعمال. نو د هغې د وجې نه به نبی علیہ السلام هغه په خپل امت باندې ګواهي ورکوي چې آو زما د امت عمل څنګه و، پای به ګواهي ورکوي. او د دې ځای نه بعضې خلک د پیغمبر د حاضر ناظر کېدلو استدلال کوي چې دغه استدلال هغه درست نه دی. حاضر ناظر کېدل چې دي دا هغه د الله تعالی صفت دی، دا په انسان کې راتلی نشي. لکه څنګه چې علم غیب دا داسې یو صفت دی چې دا د انسان هغه د تحمل صفت نه دی، انسان د دې تحمل کولی نشي. د انسان د پاره دې څه پیدا هم نشته، نقصان به وي او پیدا به نه وي. د غیب علم کې یو کس ته راشي نو هغه به بېچینه شي، د هغه به زندګي هغه
دای چین به ختم شي. نو دا د الله تعالی صفات دی او دا د الله تعالی سره خای. نو فرمایي چې او شی رسول پتا سو باندې گواه وما جعلنا القبلة التي كنت عليها. دی جمله کې د تحویل قبله اغا وجه بیانېږي، دلیل ذکر کوي. نو فرمایي وما جعلنا القبلة التي او نه د ګرځولې مونږه هغه قبله كنت عليها چې ته پاغې باندې وي الا لنعلم، لیکن صرف د دې دپاره چې ظاهر کو مونږه من هغه څوک یتبع الرسول چې تابعداري کوي د رسول. پر رسول باندې خو به ډېر خلک ایمان راوړي، لیکن بیا مونږ په دې کې چاڼو چې کم کس واقعي د رسول سره دی او کم کس د رسول سره نه دی. ځکه چې مرګري چې دي مخلص مرګري دا د پوره دنیا مقابله کولی شي، او په مرګرو کې یو مرګری چې هغه مخلص نه او بې پیدې و، نو هغه اکثر ډیر لوی تاوان او د نقصان باعث او سبب ګرځي. نو د پیغمبر د مرګرو بار بار چاڼول او د هغې نه اضافي او فضول خلق لرې کول دا د الله تعالی یو حکمت و. لکه څنګه چې د جنگ په موقع باندې د لښکر ټول کسان هغه ډیر په ثابت قدمۍ سره جنگیږي، دا اگر چې کمی دا په مخالف لښکر باندې ډیر روب وراچي، او که د خپل لښکر یو کس وتښتي، د یو کس په تښتېدو باندې د پوره لښکر هغه حوصله گزاریږي او پوره لښکر تاوان مومي. نو فرمایي چې مونږ دا قبله چې بدله کړه دا د دې دپاره بدله کړله چې مونږه ظاهر کو هغه خلک چې کم واقعي د پیغمبر اتباع کوي او پیغمبر باندې صحیح ایمان راوړی دی، دا خلکو نه جدا کو کم خلک چې هغه د پیغمبر صحیح اتباع نه کوي او د هغوی په پیغمبر باندې صحیح ایمان نه دی راوړی. او دغه وجه وه چې کله د قبلې د بدلیدلو حکم وشو، نو ډیر کمزوري ایمان والا مسلمانان په دې کې مرتد شي چې د هغوی د مسلمانانو سره هغه د کېدو په ځای نه کېدل زیات غوره و. نو فرمایي چې دا قبله مونږ ځکه بدله کړله چې مونږ ظاهر کو من هغه څوک یتبع الرسول چې تابعداري کوي د رسول، دا جدا کو ظاهر کو ممن دا هغه چانه ینقلب چې هغه ګرځي واپس علی عقبیه په خپلو پوندو سره، د پیغمبر اتباع نه کې واپس ګرځي، نو چې خلک واپس وګرځي. وان کانت لکبیرة او فرمایي چې د قبلې دا بدلیدل دا واقعي او غټ امر دی، یو ګران کار دی، الا علی الذین هدى الله، لیکن دا خلکو د پاره ګران نه دی چا ته چې الله تعالی هدایت کړی دی. وما کان الله لیضیع ایمانکم، دی جمله کې د صحابو په ذهن کې چې کم اشکال راغلی او د هغې صفایي کوي. صحابو ذهن کې دا خیال راغلی و چېرې کم منځونه مونږ بیت المقدس ته کړي دي، نو لکه هغه منځونه لکه ضایع شول، او بیا چې زمون کم مرګري هغه وفات شوي دي او هغوی صرف بیت المقدس ته منځونه کړي دي، نو قبله خو بدله شوه، نو د دې د هغه خلکو هغه منځونه چې دي نو د هغې څه پیده به میلاو شي که نه هغه لاړل ضایع شول. الله تعالی فرمایي وما کان الله او نه دی الله تعالی لیضیع ایمانکم چې ضایع کي
منزون استاسو عملون استاسو ایمان استاسو ان الله یقین الله تعالی شری بالناس په خلق باندې لرؤوف بی انتها مهربان دی رحیم او رحم کون کې دی الله تعالی خو ستاسو اعمال یو پلس باندې بدلی نه چې ستاسو یو نیک عمل الله تعالی ضایع کی وکذالک او دارنګي جعلناکم غرزولی مونږ تاسو امه وسطن امت میان رو لتكونوا د دې لپاره چې شی تاسو شهدا گواهان علی الناس په خلق باندې ويكون الرسول او شی رسول علیکم پتا سبحانه شهیدا گواه وما جعلنا القبلة التي او نه د ګرځولې مونږه هغه قبله كنت علیها چې وی ته پاغه باندې الا مگر لنعلم د دې لپاره چې جدا کومونګه من هغه څوک یتبع الرسول چې تابعداري کوي د رسول په حق باندې پس سچ باندې ممن دا غشانه ينقلب چې واپس ګرځي علی عقبیه په خپل پوند سره و ان کانت او یقینا چې وو دا کار لکبیرتن خامخا ډیر ګران الا مگر علی الذین پاکستانو باندې نه دی ګران هذا الله چې الله تعالی او ته هدایت کړی دی وما كان الله او نه دی الله تعالی ليذيع ایمانکم چې ضایع کی عملون استاسو ان الله یقین الله تعالی چې دی بالناس په خلق باندې لرؤوف مهربان دی رحیم رحم کون کې دی الحمد لله رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابہ اجمعین پروردگارا زموږ دا ناسته په خپل دربار کې قبول او منظور کې پروردگار د ناس د برکت د قران پاک سمجھ بوج راکې پروردگار د مرګ نمخ کې پروردگار موږ په قران پاک باندې عمل کوون کې وګرځي وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین